السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې خبرې د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډیر مبارک او د پاکستان او د افغانستان چې کومه انډر 19 لوبه وه نو هغه افغانستان ټیم وګټله، خو ډیر زبردست بیټینګ افغانستان د انډر 19 ټیم کړی او ډیر زبردست پکې دغه سکور پاکستان انډر 19 کھلاړیانو چیس نکو چې دغه 308 سکور و، دا ډیر غټ سکور و. په 208 سکور د پاکستان ټیم آل کھلاړیان ټول آؤټ شو او دغه بریا د افغانستان ټیم حاصله کا او دغه لوبې په خپل نوم کا. اوس په دې سیریز کې دوستانو یو لوبه پاکستان وګټله او یو افغانستان ټیم وګټله، نو اوس تقریبا 4 لوبې نور هم پاتې دي. نو بیا به ګورو یا الله خیر وکړي. درز دی په پاکستان کې پېښور کې زه اوسېږم، ډېر د باران دغه دی امکانات دي، هغه مشران سوی غر راغ ورېځې دي او ډېر درز دی، خدای دې پکې خیر واچي. نو دوستانو دا 4 میچ لا پاتې دي، نو زما خیال دی چې سبا میچ پکې نشته دی، بله ورځ دی. نو دا سیریز به تقریبا به دغه 4-5 ورځې 6 ورځو کې به دې رزلټ روزي، بیا فینل باندې به زه تاسو سره ویډیو شیر کړم. نو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته د مبارکي وي، ښه لوبې وکړه او بس همدغه کرکټ خوشحالي ده. موږ د کرکټ شوقین یو، که چېرې د کرکټ خوشحالي د افغانستان نه وی نو هغې غریبانانو باندې ډېرې سختې تېرې شوي. د افغانستان چې کوم عوام دي یا مطلب په افغانستان کې کم خلک اوسېږي، دا کم چې بهر دي هغې خو بس خدای بخښلي دي، خو چې دا کم په افغانستان کې اوسېږي دې صرف هم کرکټ خوشحالي ده. نو ډېره زبردسته لوبه وشوه او بل دا چې انشاءالله د دې سیریز فینل که خیرې معلوم شي او دا یو څو لوبې پکې پاتې دي 4، نو بیا به انشاءالله زه تاسو سره هغه شیر کړم چې هغه په کم تاریخ باندې بیا راځي او فینل ته به وځي. څوک تاسو څه وایي دوستانو؟ یو عمان دی، یو افغانستان شو، یو پاکستان شو، 3 ټیمان دي. نو دې کې به پاکستان او افغانستان انشاءالله فینل ته وځي، ځکه چې دا د 3 ملکو سیریز دی، سیمی فاینل پکې نه ډایرکټ فاینل. نو بیا به زه تاسو سره په هغې باندې ویډیو شیر کړم. خو دا اوس کرکټ ته ناستو په موبایل خولم نه لایو دغه میچ نه خول، ولې دا څه دومره غټ میچ نه انټرنیشنل لکه چې کله ایشیا کپ که خیرې او بیا ښي لکه هغه په 29 تاریخ ته تاسو سره ما ویډیو شیر کړی. خو دا د سیریز دی، نو دا بس هغه پرسټس پې کوي، هغه دومره دغه میچ نه دی، پرسټسي میچ دی، بس هغه لاس پې هر کھلاړي کولاوي. نو که خیرې بیا به زه تاسو سره ویډیو شیر کړم او بس د اسمان حالات داسې ګړز ګړوز دي، خدای دې خیر وکړي. زموږ په پېښور کې باران راتلو کې دی، اوس هم ډېر باران وشو، ودرېد اوس بیا شروع شو، نو ګلۍ هم ورسره وه، خدای دې پکې خیر واچوي. دوستانو بس بیا دې هم درته مبارک شي او د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره دا یو ښه خبر و. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.